ښاغلی مفتي صاحب یو محترم ورور پیغام پرېښی دی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې په لوی بالاکرز کې د بعضو ځمکو کښتونه د ښار د چریانو په مردارو او نجسو اوبو اوبېږي، او په دې کښتو کې بعضې د ترکارۍ کښتونه دي، بعضې د غنمو کښتونه دي. نو آیا د دغه ترکارۍ او د غنمو خوراک چې نشوه او نما یې په مردارو اوبو سره سوې ده څنګه دی، جایز دی او که نه؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته ځواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي هغه کښتونه چې په مردار اوبو اوبېږي د هغو خوراک جایز دی، هغه که کښتونه وي او که درختې وي، د دغه دواړو شیانو د کښتو او درختو د دې د حاصلاتو خوراک دا جایز دی، شرعاً څه مشکل نسته. رد المحتاج جلد 5 صفحه 240، حاشیة طحطاوي جلد 11 صفحه 250، الموسوعة الفقهية جلد 3 صفحه 109. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.